ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او ښه ساتونه ومنئ. خپرونه د ستاسو خپل غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې مونږ د لیکوالانو سره کینو، د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو، تاسو سره معرفي کوو. په دې نننۍ خپرونه کې مونږ سره یو داسې لیکوال ناستې کوي چې مونږ سره د هغوی ناستې شوي دي مخکې هم، او بیا هم نن کوشش کړی دی چونکې دی نو بهر ملک په دوبۍ کې مسافرۍ نه راغلي غټ اختر دپاره، نو نن ښه موقع به مونږ چې زه څه نوي کلامونه به ترې ریکارډ کړو. ښاغلی پلک ملنګ صاحب نومیږي، صرف ژوند دی پښتو کلامونو ته اورو. مخکې مو سره یو مرکه کړې ده، په هغې کې د دې د ژوند په اړه ټول معلومات شته. پلک ملنګ صاحب هرکلی درته وایم، ژوند څنګه روان دی او نن به نوي نوي کلامونه اورو؟ ډېره مننه. ډېره زیاته مننه غازي نادان صاحب، ستاسو په بیا پروګرام کې په ځای راکولو ستاسو مننه کوو. او ژوند بس د الله فضل او کرم دی، ډېر ښه روان دی. صحیح. مسافري څنګه تېره شوه؟ بس ډېره ښه تېره شوه. دا نه شیندلې ده، نو بس رزق دی ورپسې به ځې، خو شکر بس په هر حال. صحیح ده. کلامونه ورو ډېر زیاته مننه. کلام به درسره شریک کړم چې د غزل مطلب ده چې دا منمه چې خاني در باندې کېږي، دا منمه چې خاني در باندې کېږي، تر څه وخته زندګي در باندې کېږي. واه واه واه. څه کارونه دې منمه چې ډېر ښه دي، څه کارونه دې منمه چې ډېر ښه دي، څه کارونه شیطاني در باندې کېږي. واه واه واه. او نظرمات د ښکلو ښکلو یې خیبره، نظرمات د ښکلو ښکلو یې خیبره، چې دا دومره سپېلني در باندې کېږي. بهترین دی یار، ډېر ښه دی یار. او پېښور د بې تپوسو خلکو ښار دی. پېښور د بې تپوسو خلکو ښار دی، خرواني او وداني در باندې کېږي. واه واه واه. قبر ستا د عملونو آینه ده، قبر ستا د عملونو آینه ده، پاسه وګوره ازغي در باندې کېږي. ډېر ښه یار. یا د دې خاورې غمخوار فلک ملنګه، یا د دې خاورې غمخوار فلک ملنګه، خو ګمان د لیوني در باندې کېږي. ډېر زبردست کلام دی چې بل هم بل کلام به سره شریک کړم چې په تور نقاب خواږه کاته پیژني، د یار کاږه واږه باڼه پیژني. واه واه واه. په تور نقاب خواږه کاته پیژني، د یار کاږه واږه باڼه پیژني. او وخت له بیخي نور په خوله لاس اږدمه، وخت له بیخي نور په خوله لاس اږدمه، مړه نامه د حیا نه پیژني. او زما نامه هر چا ته څه اخلي، زما نامه هر چا ته څه اخلي، داسې به څوک وي چې ما نه پیژني. مینه یې ټول انسانیت سره ده، مینه یې ټول انسانیت سره ده، ځکه خو واړه پښتانه پیژني. او صاحب دومره لیونی هم نه دی، صاحب دومره لیونی هم نه دی، خواږه که پیژني تراخه پیژني. او په کام مین چې وي انا د پاره، په کام مین چې وي انا د پاره، فلک ملنګ به مړه څه پیژني. نظم به درسره شریک کړم. نظم داسې دی چې زه به یم ولاړ لکه موسی درته، ته به خپل غرور باندې غاوره یې. زه به یم ولاړ لکه موسی درته، ته به خپل غرور باندې غاوره یې. زه به دې پخو نه ځمکه راکاږم، ته چې لاندې ګورې بیا به هېڅ نه وي. ته که جادوګر د زمانې ساتي، زه هم یو ملنګ فقیر سړی یمه. داسې به دې ورک بربریت کړمه، څنګه چې فرعون د زمانې ورک دی. ستا به د توبې دروازې بندې وي، ته به کلمې د شهادت وایي، خوله به دې د شنو لهو نه ډکه وي، ځمکه به دې خپو نه تښتېدلې وي. نه به کوي بیا څوک د خدایه دعوې، ته به ورته داسې یو مثال پروت یې. نه به کوي بیا څوک د خدایه دعوې، ته به ورته داسې یو مثال پروت یې. ځکه درته وایم نن په جار باندې، راشه ښه ښکاره بخښنه وغواړه. ته که د تضاد ژوند نه کلار نه شوې، ما درته ښکاره قسم خوړلی دی. زه دې په حیا باندې نور نه پرېږدم، خلاصه چې له تا زه هره سیمه کړم، هله به زه کښېنم په قرار باندې. تا پورې چې کم قبیله وخاندي، بیا به دې لمن لاس کې نیولې وي، بیا به ته د خپلې حیا خیر غواړې. بس فقط نور دومره درته وایمه، بس فقط نور دومره درته وایمه، پوهه که په دوه ټکو ما نه کړې ته، بیا به د وختونو لیونی نه یم، زه فلک ملنګ به داودزی نه یم.
ملک ملنګ صاحب ډېره مننه کوو. زړه م نه غواړي چې پروګرام را ختم کړو، بیا هم په یو څو شعرونو باندې څه ښه غونته کې خبره ولس دپاره. نو بس زه خو ستاسو په مشکورم یم او ستاسو په مرکو کې ما دغه د غزل مطلع او یو شعر به درته ووایم چې تر تازه ګلونه د سپرلي ساتي، ستا یادونه ځان سره ژوندي ساتي. تر تازه ګلونه د سپرلي ساتي، ستا یادونه ځان سره ژوندي ساتي. پیغلي بوډاګان او زلمي څه کوي، یاد به دې د دې خوري بچي ساتي. نو پیغام خو به زه ده ووایم غازي نادان صاحب چې دنیا د مینې په نامه جوړه ده او زه وایم چې مینه وکړي او مینه خوره کوي نو دا یو ډېر لوی عبادت دی. بس ډېره مهرباني. ملنګ داودزی صاحب تاسو موږ سره واورېدو. ګوی قادر آباد د سیمې سره تعلق ساتي، خزانه شوګر میل نشاته. نو ناستې مو سره بلا وخت پس شو چونکې مسافرۍ نه راغلي. زما یقین دی چې ستاسو به دا خپرونه خوښه شي. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.